قاموس څه ته وایي او د قاموس لیکونکو په مخ کې کوم مشکلات پراته وي؟ قاموس یا په مجموع کې لغتنامه هغه ټولګه ده چې بیل بیل کلمات پکې په یو ډول نه یو ډول توضیح شوي. تر ټولو ساده لار د کلماتو د توضیح دا ده چې د یوې ژبې کلمات په بل ژبه ولول شي، لکه عربي په پښتو یا فارسی، پښتو په انګلیسي په روسي. داسې د دواړو ژبو ترمنځ موازی کلمات پیدا کول دا یو څه اسانه کار هم دی او تر ډیره حده د اکثر ستونزو د حل لپاره کافی دی. د قاموس دویم ډول هغه قاموسونه چې په یوه ژبه کې د کلماتو د توضیح لپاره کارول کیږي. دا قاموسونه به یا د مترادفاتو قاموسونه وي، یعنی هغه کلمې چې معناوي سره ورته دي هغه به سره راټولوي، او یا به تشریحي قاموس وي، یعنی ځینې شیان چې د بلې کلمې په مرسته نشي روښانه کېدلی د یوې جملې په مرسته د یو تفصیل په ډول باندې روښانه کیږي. دلته تاسو دغه دوم ډول کار یو څه مشکل وبالو. حال دا چې له بلې ژبې خصوصا له پردي فرهنګ سره تړلې ژبه چې له هغو نه لغتونه راخیستل، ډکشنري جوړول په خپله ژبه کې له اروپایي ژبې نه د شرقي ژبې قاموس جوړول ډېر عجیب مشکلات لري. د آب و هوا توپیر، د بوټو، د نباتاتو، د ونو، د ګلونو توپیرونه پیدا کړي دي. دغه اداري او اجتماعي مؤسسې چې دي دغه توپیر مشکلات پیدا کړي چې هغه معادل بیا په خپل ژبه کې نسي پیدا کولای. زه فکر کوم هغه بلا پیچلې، هغه پیچلې ده مګر دومره پیچلې نه ده، ځکه چې د دوه ژبو ترمنځ د انساني فعالیتونو مشترکه برخه ډیره زیاته ده. نو کله چې موږ د یوې ژبې کلمات بل ژبې ته اړوو تر ډیره حده 90% کې یا تر هغې زیات د کلمې په مقابل کلمه پیدا کولی شو. دقیقه یا څه کمه دقیقه، مګر په هر صورت یو څه پیدا کیږي. خو ستونزه بیا په خپله ژبه کې پیدا کیږي. که چیرې زه دری کلمه راواخلم، زبان په پښتو کې ورته ژبه لرم، کومه خاصه ستونزه پکې نشته. مګر که زه وغواړم چې د پښتو کلمه ژبه توضیح کم، نو دلته بیا مجبور یم چې هغه په پښتو بیان کم. او د ژبې دوه لومړني ډولونه چې یوه هغه عضله ده چې د انسان په خوله کې پرته ده یا د هر ژوي په خوله کې پرته ده، او د غذا د خوړلو په برخه کې هم ورسره مرسته کوي او د غږ ویستلو په برخه کې هم ورسره مرسته کوي. دا هغه توضیح ده چې ما ورکړه، مګر دغه توضیح شاید دقیقه نه وسی. او دویمه برخه ژبه هغه قانون دی چې د هغې په مرسته د دوه انسانانو ترمنځ تفاهم کیږي، یو د بل اهدافو خبرېږي، یو د بل د مقصد نه خبرېږي. دلته بیا هم ډېر ستونزمن تعریف دی او کافی نه دی، جامع تعریف نه دی. بیا که د دې ترڅنګه ژبه کول راواخلو هغه بیا بله تشریح غواړي. او استاد منلی که هغه ته راسو د قاموسونو تاریخچې ته، که ډېر سړی پخوا لاړ سي 2-3 زره کاله پخوا داسې هڅې سوي دي چې یا د یوې ژبې بلې ژبې ته یا په یوه ژبه کې قاموسونه جوړ سوي، په دې څه کې یو څه رڼا واچوئ. په تقریبا ډېرو ژبو کې کله چې د دوهمې ژبې سره تماس پیدا شي نو هلته د لغت کتابونو ته ضرورت پیدا کیږي. دا کتابونه جوړ شوي دي د تاریخ په اوږدو کې، خو د لغتونو ټولګه جوړول او بیا د لغت پیدا کول د دې لپاره یو میکانیزم پکار دی. دغه میکانیزم ډیر وخت نیولی دی، ځکه چې له یوې خوا د ژبو د لیک سیستمونه بیل دي. ځینې ژبې په تورو لیکل کیږي، ځینې ژبې په داسې نښو لیکل کیږي چې هره نښه د یو مفهوم ښکارندویي کوي. ځینې ژبې دي چې په هغې کې بیا هغه کومې نښې چې دي د څو حرفونو یا د څو غږونو مجموعه افاده کوي. نو د دغه شي د ترتیب لپاره هم یو څه کار شوی دی او د تاریخ په اوږدو کې په دې باندې زحمت ایستل شوی دی. که چیرې تاسې وګورئ زمونږ د الفبې ترتیب ته، زمونږ الفبې ځکه ورته وایو چې د تورو په ډول باندې د تورو په مرسته یو غږ لیکل کیږي. مونږ که وګورو په یوناني ژبه کې الفا، بیتا، ګاما، دلتا، دا څلور لومړي حرفونه دي. همدغه که په عبري ژبه کې وګورو الف، بت، ګیمل، دالت، هماغه د موږ ابجد، زمونږ ابجد. که په لاتیني ژبه کې وګورو ا، ب، ک، د، بیا هم هماغه
نه الف ب شو الف ب شو. ختیځو ژبو کې په چینایي ژبو کې چې جاپاني او ویتنامي او دا هم په هغه ډله کې راځي، هلته بیا یو نخښه د یو مفهوم د پاره استعمالېدله. نو کله چې د خلکو قاموسونه جوړول ته شروع وکړله، د کلماتو د ترتیبولو سره ستونزې ورته پیدا شوې. هغه چا چې د الف ب سیستم درلوده، دوی باید په خپل الف ب کې یو نظم راوستی وي او دغه نظم باید ثابت پاتې شوی وي. او هغه چا چې د مفکوره د یو شکل په شکل باندې ښکارا کوله، لکه چینایان، د هغوی لپاره نور ستونزې وي. را به شو زموږ خپل قاموس ته چې زموږ د الف ب په سیستم لیکل شوی دی. نو لومړی ستونزه دا و چې باید په ژبه کې د الف ب ترتیب جوړ شي. دغه ترتیب ډیر په خوا په ایرامی او په عبری ژبو کې جوړ شوی دی او د هماغه نه نور ژبو تقلید کړی دی. اوس کومه عربي ته وګورو، یعنی زمونږ خپل پښتو او دری خط هم په همدغه عربي کې راځي. مونږ د عبری او د لاتینی او د یوناني ژبې مثالونه ورکړل چې زمونږ د ابجد په حساب راځي، مګر زمونږ اوسنۍ الف با ظاهرا د ابجد په ترتیب نه ده. الف ب پ ت ټ په دې شکل باندې راځي، مګر کله ورته دقیق شو دا بیا هم د ابجد په ترتیب ده. ځکه چې کله چې عربي خط جوړ شو، په هغه کې د تورو د بیلولو لپاره ټکی نه وو. نو الف یو حرف وو، دویم حرف د ب د کورنۍ حرفونه وو چې ب ت او س وو، یو کور وو، په یو ډول لیکل کېدل. دریمه کورنۍ د جیم د کورنۍ وو چې په هغه باندې جیم هي خ په یو ډول لیکل کېدل. څلورمه کورنۍ د دال د کورنۍ ده، دال او زال په یو ډول لیکل کېدل. نو په حقیقت کې دغه الف با چې موږ وسلرو دا اوس هم هغه د ابجد په حساب ده. ابجد حواز هوتی خو بیا بخید نور شین دی، هغه خو بیا نسره برابر جوړ هوتی ده. امغه په هوتی کې بیا دغه هي حلوا راځي. نو هي حلوا کالته په جیم سره یو ځای وبولو. نو دلته بیا ولیده خبر پدې کې چې زمونږ د عربي الف ب د هماغه نه یو ډول اخیستنه کړې ده، اصل منشأ هغه ده. نو په مجموع کې چې راشو د الف با لپاره یو سیستم په کارو چې هغه تنظیم شي. بیا په دغه ډول باندې تنظیم شوي کلمات په یو ژبه کې په بل ژبه اړول کېدل، د یوې ژبې او د بل ژبې ترمنځ تطابق سل په سلو کې نه وي. که موږ آب په فارسي کې واخلو، نو په پښتو کې اوبه هم مطلب ترې اخیستلی شو او عزت هم مطلب ترې اخیستلی شو. د فارسي د آب دپاره موږ پښتو کې آب نه استعمالوو، که څه هم په ځینو شرایطو کې شاید استعمال کو. د عزت دپاره ممکن استعمال کو، مګر په هغومره کثرت نه لکه په فارسي کې چې استعمالیږي. رحمان بابا وایي چې بې آب سړی بې آب وي، یعنی کوم خلک چې اوبه نه لري. د فارسي تر اثر لاندې دا خبره کړې ده. یا مثلا سنگ مونږ کولی شو چې په تیږه باندې وژباړو، مګر په فارسي کې هم سنگ بیا د برابر په معنا راځي، چې هلته بیا مونږ په پښتو کې ورته هم تیږه نه لرو. دغسې د ژبو ترمنځ چون اختلافات موجود دي، د هر کلمې په مقابل کې مونږ بیلې بیلې کلمې لرو، څو کلمې لرو. او که چیرې مونږ د هغه بل ډول نه قاموس جوړو، یعنی پښتو په فارسي جوړو، نو دلته بیا د پښتو د هر کلمې لپاره د فارسي بیلې بیلې کلمې راځي. سل په سلو کې دغه انطباق مونږ نشو ورکولی. ډېر ځله چې ژباړونکي د کومې ستونزې سره مخامخ کېږي، هغه دا ده چې یوه کلمه په قاموس کې وګوري، د هغې دپاره په بله ژبه کې یوه کلمه واخلي، که هماغه کلمه بیرته د لومړۍ ژبې په قاموس کې ولټوي، نو بله معنا ترې نه اخلي، او اکثره دا معنا یا مفهوم له لاسه ورکوي یا بیخي معکوس مطلب ترې نه اخیستل کېږي. دا د قاموس لیکنې بله ستونزه ده. بله ستونزه په دې کې ده چې د کلماتو پیدا کول او د هغوی انتخاب. مونږ کوم کلمات په قاموس کې راوړو؟ د ژبې ټول کلمات ناممکنه ده چې سړی راټول کړي. د ژبې د کلماتو ساحه محدوده نه ده. مونږ وایو چې پښتو کې 100,000 لغتونه دي، دا کېدای شي چې 50,000 کېدای شي 200,000 او که 200,000 ته ورسېدلو کېدای شي 200,000 او یوم هم پیدا شي. یعنی دغه حد مونږ نشو ټاکلی. نو کوم کلمات باید راواخلو؟ هغه کلمات چې مونږ ورته ډېره اړتیا لرو. دا اړتیا څنګه تعینېږي؟ دا اړتیا زمونږ د ژوند د شرایطو په اساس تعینېږي. که چیرې زه په ادبیاتو کار کوم، کېدای شي چې زما په قاموس کې ادبي اصطلاحات ډېر وي. که چیرې زه په تخنیک کې کار کوم، کېدای شي زما په قاموس کې تخنیکي اصطلاحات ډېر وي. که چیرې زه په طب کې کار کوم، کېدای شي زما په قاموس کې طبي اصطلاحات ډېر وي. نو دغه انتخاب هم په خپله یوه ستونزه ده. د دې دپاره د قاموس لیکونکو په تقریبي ډول باندې احصایې ته رجوع کړې ده، یعنی متنونه ګوري او په متن کې چې کوم کلمات ډېر راځي هماغه رااخلي. ډاکټر هلالي په افغانستان کې یو احصایوي قاموس باندې هم کار کړی و چې کوم لغتونه
ډیر استعمالي شي دی غوي لست جوړ کړی و. دا یو هڅه و چې تقریبا 3 لغتونه پکې راغلي وو او طبعا د پښتو ټول لغتونه نه احتوا کول او بیا هم یو ډیره جالبه هڅه و. دا یو لار ده. بل لار طبعا د قاموس لیکونکي خپل ذوق دی. د هغې ترڅنګ د ژبې ګرامري مسایل هم په قاموس کې مطرح کیږي. کله چې موږ د یو ټکي په مقابل کې یا نوم لیکو یا فعل لیکو نو په حقیقت کې موږ په دې برخه کې تصمیم نیسو چې دا موږ په کوم معنا وکاروو. او استاد منله یو وخت اسمت ساروان یو ډکشنری لیکله انګریزي پښتو او کله کله به ما ورسره کومک کوو او دا ډېره مشکله برخه وه. د کلماتو د ګرامري نقش یو کلمه په قاموس کې راغلې ده په ګرامري لحاظ باندې څه حیثیت لري بیخي به حیران پاتې وو چې دا اوس څه شی انتخاب کو. او په هغو کلونو کې ارواشاد قلندر مومند په پېښور کې په پښتو لغتکار کاوه چې بیا وروسته چاپ شو د دریاب په نامه باندې. نو هغه اولینه پوښتنه همدا و رانه وکړه وای دغه مشکله محل کو کنه دغه د کلمو دغه ګرامري حیثیت چي دی. ماته دا خبره په ذهن کې راتېره سوه چې ولا حتما دته هم دا ډېر لوی مشکل دی. دا یو جدي مشکل دی. دا یو ډېر جدي مشکل دی او همدا علت دی چې موږ نشو کولای چې یو جامع قاموس ولرو. استاد منله تاسو هم د قاموس لیکنې په څه کې کار کړی دی. دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړی ده. د قاموس لیکونکو لپاره تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې هغه باید تعیین کړي چې د چا لپاره قاموس لیکي. که چیرې څوک غواړي چې د هر چا لپاره قاموس ولیکي نو هغه د هر چا د ستونزو سره مخامخ کیږي او هغوی ته باید لاره پیدا کړي. دلته له یوې خوا د کلماتو په انتخاب کې، له بلې خوا د کلماتو په توضیح کې او که د دوه ژبو ترمنځ د کلماتو په تلفظ کې هم پوښتنې پیدا کیږي. عموما موږ د کوم قاموسونو سره چې مخامخ یو د اصلي ژبې د کلمې تلفظ کله کله لیکل کیږي او په مقابل کې د اخیستل شوی ژبې یا د دویمې ژبې تلفظ نه لیکل کیږي ځکه چې فرض دا دی چې دا زده ده. ما چې قاموس لیکه په فرانسه کې مې لیکه، د پښتو قاموس مې لیکه. نو فرانسوي پښتو قاموس لپاره زما د لوستونکي فرانسوي زده وه، پښتو یې نه وه زده. نو آیا ما باید د پښتو تلفظ هم ورکړی وای که نه مې ورکړی؟ که نه مې ورکاوه فرانسوي لوستونکي ترې نه استفاده نه کوله. که ورکاوه مې د افغان لوستونکي لپاره اضافي کار و. د فرانسوي کلمې لپاره د ګرامري دریز تعینول اسان و، مګر د هغې په مقابل کې چې پښتو کومې کلمې راتللې د هغوی ګرامري دریز بدلېده. باید د هرې کلمې په مقابل کې دغه ګرامري دریز ښوول شوی وی. ځینې اصطلاحات ترکیبي دي، ځینې کلمې ترکیبي دي. آیا ټوله ترکیبي کلمه راخلو که هغه اصلي عنصر راخلو او نور مشتقات بیا د هغې عنصر لاندې راولو؟ دا هم یو سوال دی. که موږ د کور کلمه واخلو، د کور پسې کورګی هم راځي، کوربه پسې هم راځي، کوروالی هم پسې راځي. څو کلمې موږ لرو چې د کور په اساس باندې جوړې شوي دي. اوس کېدای شي چې دا په قاموس کې په بیل بیل ډول یوه د بل پسې راشي او یا دا وویل چې اصلي کلمه کور ده، دا نور کلمې د هغې نه مشتق شوي دي. دا هم یو ډېر سخت انتخاب دی ځکه که چیرې بیل بیل کلمې راخلو د کلمو ترمنځ یووالی د لاسه ورکوو. که چیرې یوه کلمه راخلو نو هغه کلمې چې په دویم یا دریم مفهوم استعمالیږي هلته بیا د لوستونکي دپاره د استعمالونکي دپاره د کلمې پیدا کول مشکل کیږي. نو دا ټول دغه ستونزې دي چې د قاموس لیکونکي په مخ کې پرتې دي. استاد منله که راسو پښتو قاموس لیکنې ته او مشکلاتو ته، دلته په افغانستان کې یو وخت یو قاموس ولیکل سو، افغان قاموس، درې لغتونو پښتو معادل ورته پیدا کوو، خو خامخا پښتو معادل. بیا یو وخت پښتو قاموس ولیکل سو چې البته ډېر خلک یې ستاینه هم کوي چې مهم اثر دی. په هغې کې بیا په دې تصور په بنیاد دا ډکشنري جوړه شوې ده چې یو لغت باید کاملا پښتو وي. ډېر لغتونه دي، عربي دي، دري دي، د نورو ژبو دي، په پښتو کې استعمالیږي خو هغه یې ځینې ایستلي دي. ګمان کوم په دغو دوه قاموسونو کې ډکشنریو کې زموږ د قاموس لیکونکو اصلي ستونزه دا وه چې دوی فکر کوو چې یو لغت که د ریښې په لحاظ هم د یوې ژبې سره تعلق ولري نو هغه د هغې ژبې دی. یعنې دوی خپل بنیاد دا نه وایي چې کوم لغتونه په ژبه کې استعمالیږي هغه ټوله د هغې ژبې دي. دغه تصمیم تر ډېره حده خصوصا په پښتو قاموس کې ستونزې پیدا کړي دي. یعنې هغه افغان چې دغه قاموس ته مراجعه کوي
شاید ډېره ستونزه ونه لري، مګر که چیرې د بلې ژبې څوک غواړي چې د دې قاموس نه استفاده وکړي او د هغه دري نه یې زده، نو ډېرې داسې پښتو کلمې دي چې هغه ته یعنی پښتو قاموس سره ته مجبور یې چې یو بل قاموس هم ولري، یو بل قاموس هم ولري او چې استفاده وکړي په پښتو متنونو کې. ځینې افغانستان کې چې کوم قاموسونه چاپ شوي دي، وروستی ډېر مهم قاموس د پښتو تشریحي قاموس، په دې کې ځینې خلک یو بل نیوکه کوي. نه پېژنم ستاسو له دې سره موافق یاست که نه؟ دوی وایي ځینې خاص اسمونه پکې راغلي دي، خو هغه د کوم فرمول له مخې نه دي راغلي. فرضاً ځینې ولسوالۍ پکې یادېږي، حتی داسې یوه لنډه شرح هم لري لکه دارالمعارف چې باید دا کار وکړي، خو ممکن به د یو ولایت نوم نه وي پکې. په دې کې تاسو نظر څه ده؟ تاسو خو به تشریحي قاموس لیدلی. دا ستونزه په ټول تشریحي قاموسونو کې شته. قاموس د څه دپاره دی؟ که چیرې قاموس د ژبې د ستونزو د حلولو دپاره وي، نو بیا په هغې کې دایرةالمعارفي معلوماتو ته ضرورت نشته. که څه هم په انګریزي ډکشنریو کې ډېر وخت وینو چې د اشخاصو نومونه راغلي، ډېر وخت وینو چې د ځایونو نومونه راغلي. زه البته نه پوهېږم چې د هغوی د انتخاب معیارونه کوم دي، خو په د پښتو تشریحي قاموس کې ګمان کوم لوستونکی دې نتیجې ته رسېږي چې د انتخاب ډېر دقیق کوم معیار نه و. کله یو شي ته پام شوي دي، هغه یې راخیستی دی، یو بل شی پرېښی دی. د انتخاب معیار عموما د قاموس لیکونکي درک د قاموس د استعمالونکي له ستونزو نه دی. قاموس لیکونکی کېدای شي چې د قاموس کارونکي ستونزې صحیح درک نه کړي. تا له خبرې ما دا مطلب واخیست چې کوم فرمول نه دی ورته جوړ شوی په دنیا کې. د اټکل له مخې قاموس لیکونکی یو اټکل کوي چې دغه باید یې قاموس لیکونکی اټکل کوي، که دا اټکل د یو شخص لخوا وي که د یوې ټولنې لخوا وي. په هر صورت هغه څوک چې د قاموس د لغاتو په اړه تصمیم نیسي، هغوی باید د قاموس لیکونکي په باره کې یو تصور ولري، د قاموس د کارونکي په باره کې یو تصور ولري. دغه تصور طبعا غیر دقیق تصور دی، دغه تصور په ذهني ارزښتونو ولاړ دی او فرق کوي له یو وخت تر بل وخت. د یو شخص نه بل ته فرق کوي، د یو لیکوال نه بل ته فرق کوي، د یو وخت نه بل وخت ته فرق کوي. که چیرې موږ د پښتو قاموسونو ته رجوع وکړو، د پښتو د لغاتو لومړي مثالونه په 18 پیړۍ کې ځینو پښتنو چې په هند کې اوسېدل د لغاتو مجموعې جوړې کړلې چې هغه په ډېر محدود استعمال باندې وي او داسې خاص نظم هم نه درلود. د 19 پیړۍ په پای کې کله چې انګریزانو د پښتنو د سیمو سره تماس پیدا کړ او غوښتل چې د دې سیمې په رسم او رواج او په ژوند او په کړو پوشي، نو د خپل افسرانو لپاره د پښتو کتابونه جوړ کړل او د هغې ترڅنګ ورسره د پښتو قاموس هم جوړ کړ چې د راورټي قاموس په دې برخه کې ډېر ستر تاریخي حیثیت لري. د 20 پیړۍ په پیل کې بیلو انګریز صاحب منصب و، هغه هم د پښتو لغت په برخه کې کار وکړ. په همدغه وخت کې یو بل نرویژي ژبپوه مارګنسټین د پښتو د فقه اللغې په باره کې یا د ایتیمولوژي په باره کې کار کړی و. د دغو قاموسونو وروسته چې لوی قاموس ایجاد شو، هغه د مرحوم محمد ګل خان مومند پښتو سیند و چې له یوې خوا یې د کلماتو تلفظ ښکاره کړی و. د لومړي ځل دپاره په پښتو سیند کې د پښتو خج ته هم توجه شوې وه چې په پخوانیو قاموسونو کې دا شی نه و. بیا د هغې نه وروسته ډېر مهم قاموس او ډېر غوړېدلی قاموس د اسلانوف پښتو روسي قاموس دی چې نور قاموس لیکونکو ترنه ډېره زیاته استفاده کړې ده. پښتو قاموس او افغان قاموس چې په کابل کې چاپ شول او د هغې پسې په پېښور کې یو پښتو لغات چاپ شو. د ظفر کاکا خیل ظفر اللغات جوړ کړ چې پښتو یې په اردو ژباړلې وه او کله یې په پښتو تشریح کړې وه. خو لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، تر ټولو مهم اثر پښتو تشریحي قاموس و چې د نوو علمي معیارونو په بنسټ باندې د زړو قاموسونو نه په استفاده جوړ شوی و او په دې قاموس کې هڅه شوې وه چې د پښتو ډېر کلمات په ډېر وضاحت سره بیان شي. ګمان کوم د قلندر مرحوم دریاب هم په قاموسونو کې ډېر یادولو دی او د دوست شینواري مرحوم زړه پانګه د پخوانو لغتونو په حصه کې ګمان کوم په 20 پیړۍ کې مهم اثار دي. خو د تشریحي قاموس تاسیات کوم زه خپل شخصي تجربه درته وایم. دریاب را سره دی، دریاب په یو جلد کې دی، په یو ټوک کې دی، لیکن د لغتونو ډېر واړه لیکلي دي. سترګې ملاینه کو سره په تکلیف وي، البته د ډېرو خلکو په تکلیف او پښتو تشریحي قاموس
په ډیرو جلدونو کې دی او تاسو اشاره ورته وکړه په غټو حروفو کې لیکلی دی. اکثر وخت لوستونکي ستومانه کوي پر اخیستلو باندې. دا البته د قاموس لیکونکي کار نه دی، خو قاموس چاپونکي هم دی. قاموس د کار یوه برخه ده. د پښتو قاموسونو په کار کې څه فکر کوي؟ دې شي ته سمه توجه نه ده سوې. دا منئ؟ یعنی داسې ډکشنري چې په یو لاس کې راپورته کې لاس یې ورسره په تکلیف هم نسی، ډېر دروند هم نه وي، سترګې دې هم ورسره ستومانه نسی او مشکل دې ورسره حل سي. آیا تر ننه پورې موږ د دې خلا نه محسوسوو؟ موږ دا خلا محسوسوو او علت یې هم ډېر د منلو وړ علت دی. کله چې پښتو تشریحي قاموس چاپېده په افغانستان کې د مطبعې حالت ډېر خراب شوی و. مسلکي کارګران لاس ورکړي وو، د لینوټایپ او حروف چینی ماهر کارګران نه درلودل او ټول هغه کتابونه چې په دغه وخت کې چاپ شوي دي ډېرې زیاتې طباعتي غلطۍ پکې وي. علاوه د دې نه زموږ مطبعې دا ظرفیت نه درلوده چې د کلماتو د تلفظ لپاره هغه فونیمیکي الفبې چې وضع شوې وه هغه جوړه کړي. نو د علوم اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دغه کتاب په لاسي ډول باندې ولیکل شي او طبعا لاسي خط د چاپي خط نه غټ راځي. زما په خیال په افغانستان کې پښتو انګلیسي ډکشنري چې پښتو ټولنې چاپ کړې وه ډېر عالی اثر دی. زه اکثره وخت کله له انګلیسي ترجمه کوم تر ډېرو نورو ډکشنریو په هغه کې هغه خپل اصلي لغت ته ډېر ښه رسېږم. البته اول چاپې ډېرې چاپي غلطۍ لري بې حده او وروسته چې بیا چاپ شوی دی یو څه غلطۍ کمې سوي دي، خو کوم متن چې له ما سره دی هغه دومره ډبل دی چې اوچتول یې سړی ستومانه کوي. د پښتو انګلیسي یا انګلیسي پښتو قاموس خصوصا انګلیسي پښتو قاموس چې په 1440 لسیزه کې پښتو ټولنې په کار کړی وو د ژباړونکو لخوا جوړ شوی وو. هغه کسان جوړ کړی وو چې د ژباړې د ستونزو سره ډېر مخامخ وو. نو هغوی تر ډیره حد هڅه کړې ده چې د انګریزي کلمو په مقابل کې پښتو دقیق کلمې پیدا کړي. البته په ځینو ځایونو کې نه دي توانېدلي. یوه جالبه خبره چې په دې قاموس کې شته چې سړی د ټوکې په شکل یادولی شي، د یو بوټي نوم راغلی و او ورته لیکل شوي و یوه ونه ده چې خړې نرۍ پاڼې لري او سره میوه نیسي، سنځله وه. مګر د ژباړونکو بیا دې ته نه و پام شوی چې دقیقا هغه انګریزي کلمه په پښتو کې په سنځله ترجمه کېدلی شي. دا ستونزه هم په قاموس کې شته ځکه چې کله چې سړی نور د ریفرنس کتابونه ونه لري دغه ستونزې سره مخ کېږي. د دریاب یاد تاسې وکړله، دریاب هم ډېر مهم قاموس دی. فکر کوم چې ډېر کامل قاموس هم دی. البته غټه ستونزه یې دا ده چې د تلفظ د ارایې دپاره بیا هم له زور او زیر نه کار اخیستی دی او خج یې په دقیق ډول نه دی افاده کړی، کله کله ترې نه پاتې شوی دی. په دریاب کې ډېر هغه لغتونه چې نن سبا په مطبوعاتو کې راځي چې قاموس چاپ په وخت کې وو خو توجه نه ورته شوی. خو په کمالونو کې استاد منلی زما په خیال یو دا دی چې د ډېرو بوټو هغه لاتین نوم، هغه نوم چې په هغه علمي متونو کې ساینسي متونو کې ورنه استفاده کیږي هغه هم ورسره لیکلی دی. دا کار دریاب هم کړی او د پښتو تشریحي قاموس کې هم شوی دی. د امکان په وخت کې لاتینی نومونه د بوټو په باره کې ورکړل شوي دي. البته دا هم بیا ډېرې لوړې تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري او دغه شی په افغانستان کې له بده مرغه نه دی شوی. زموږ ډېر بوټي د افغانستان د ګیا پیژندنې په قاموس کې نه دي ځای شوي. هغه قاموس هم ناکامل پاتې شوی دی. په 1350 لسیزه کې د افغانستان د بوټو په قاموس باندې کار پیل شو چې نیمګړی پاتې دی. په اوسني وخت کې که زه خپلو ځوانانو ته یوې مشورې اجازه ځان ته ورکړم، هغه به دا وي چې د خپلې سیمې هغه کلمات چې د دوی په اند په نورو سیمو کې نشته یا کم دي یا کوم خاص مفهوم لري، دا کلمات دې راټول کړي، په لاتیني حروفو د فونیمیکي الفبې په اساس تلفظ دی ورسره ولیکي. او که هغه نه یې زده بیا به دوی دا کار ونه کړي، که نه یې زده په زور وزیر دی ولیکم صحیح ده، خو د خج ځای دی پکې مشخص کړي. کېدای شي چې په تشریحي ډول ځینې شیان پکې ولیکي، معنا دی تر څو څومره چې کېدلی شي د خلکو نه زده کړي، په خپله دی نه جوړوي، د خلکو نه دی پوښتنه وکړي چې دا څنګه ده او په هماغه ډول دی ثبت کړي. دا به یو ډېر ښه تهداب وي چې زموږ راتلونکي قاموسونه
د دغه مواد په مرسته باندې جوړ شي. او استاد منلای د وړاندیزونو وخت را ورسېدو. ډیر کله پخوا د داود خان مرحوم د جمهوریت په دوران کې ډاکټر روان فرهادي په پښتو قاموسونو یو مقاله لیکلې و. هلته یې ویلي و چې په پښتو کې د داسې ډکشنري ضرورت هم شته چې هغه خلک چې د پښتو نه داسې نسبتاً ساده استفاده کوي چې د یوغوی لپاره دا شی په پښتو کې نشته. د په دې شی باندې ټینګار کړو او هغه یو بل وړاندیز هم کړو چې وای په افغانستان کې ډیر متعلمین دي چې دغه مورنۍ ژبه پښتو نه ده خو په مکاتبو کې پښتو وایي. دغه لپاره داسې یو ډکشنري هم پکار ده چې د متعلمینو لپاره استفاده ځنی وسی، د معرف د کسانو لپاره. هغه په دې شی باندې هم ټینګار کړو په خپل مقاله کې. دا مهم ټکی دی او په هغه وخت کې مهم او ستر هغه لا مهم دي ځکه چې زموږ د ژبې لوستونکي زیات شوي دي. خو د دې ترڅنګ ډیره مهمه خبره ده چې زموږ په پوهنتونونو کې د لیکسیکولوژي درس لکه څنګه چې لازم دی نه ورکول کیږي. نو زموږ ډیر ځوانانو په دې وروستیو کې قاموسونه جوړ کړي دي خو د قاموس لیکنې اصول پکې ډیر نه دي مراعات کړي او یا یې له بلې ژبې ژباړلي دي او هغه د پاره د ځان نه کلمې او لغات جوړ کړي دي چې د ستونزې د حل کولو په ځای د ستونزو د پیدا کولو په برخه کې شاید مرسته کړې وي. له بل لوري موږ یو قاموس ته چې ډیره زیاته اړتیا لرو هغه د پښتو ژبې اټیمولوژیک قاموس دی ځکه چې زموږ د املا د سمولو لپاره او زموږ د املا د معیاري کولو لپاره موږ باید د کلمو ریښو ته رجوع وکړو او د هغې لارې موږ خپل املا سمه کړو. همداراز د پښتو د مترادفو کلماتو قاموس که څه هم استاد زیار تر یو حده کار پرې کړی دی او د پښتو د ساینونیمز یا مترادفو کلماتو یو قاموس جوړ کړی دی مګر هغه هم تر ډیره حده د لیکسیکوګرافي اصول نه دي مراعات کړي. نو فکر کوم چې زموږ په پوهنتونونو کې د قاموس پیژندنې درس ته ډیره شدیده اړتیا لیدل کیږي. او استاد منلای په تلو کې به یو بل خبر هم وکړو. نن سبا خو ډیر خلک د انټرنیټ لارې مطالعه کوي او په انټرنیټ کې هم د قاموسونو د ضرورت خبره ډیره جدي مطرح ده. ځینې ځوانان په دې کې کار کوي. تاسو چې د انټرنیټ سره ډیر سروکار لرئ د پښتو قاموسونو برخه پکې څنګه وینئ؟ قاموسونه.com یو سایت دی چې پښتو قاموسونه یې راټول کړي دي. د یو ډیر تکړه ځوان ولی اڅکزي په زیار د نورو دوستانو په مرسته البته دغه نوښت شاوخوا 10 کاله مخکې پیل شوی دی او اوس ډېرې بریاوې ترلاسه کړي دي. نو فکر کوم چې موږ اوس د دې جوګه یو چې په ډېر کم وخت کې د هغو پروګرامونو لپاره چې متنونه پرې لیکل کېږي قاموسونه هم ورسره یو ځای کړو، لکه په انګریزي کې چې دا کار کېږي په نور ژبو کې کېږي، په پښتو کې هم اوس د دې لپاره زمینه مساعده شوې ده. البته لا تر اوسه یو څه وخت غواړي چې دغه قاموسونه په معیاري بڼه په انټرنیټ کې داخل شي.